خیرالي بس غرمه دا محفل جوړ دی ډومبې د سره یو دوه درې وړې وړې کیتې شریکوم بیا غزل وایم چې زه څه نوي څه لیکم هم نه منظر صاحب ډېر وخوښه نو زاړه درته وایم چې هغوی به جنګ ته د جهاد د زاویې نه کتل هغوی به جنګ ته د جهاد د زاویې نه کتل او هغوی اوس امن ته د جنګ د زاویې نه ګوري او هغوی به جنګ ته د جهاد د زاویې نه کتل هغوی اوس امن ته د جنگ د زاویې نه ګوري او چا چې مذهب هم د مسلک په نامه وویشلو هغوی مکتب ته هم د ننګ د زاویې نه ګوري او بله وړه کې تره چې دا ورکه قافله دې نور ته نه ګوري او ځي دی دا ورکه قافله دې نور ته نه ګوري او ځي دی او دې دشته کې د نور په بیرته نه ګوري او ځي دی او دا لوګه دغه تنده او په لاره کې سروټ کې او رهبر دې د دیوان غر ته نه ګوري دا ورکه قافله دې نور ته نه ګوري او ځي دی او دې دشته کې د نور په بیرته نه ګوري او ځي دی او دا لوګه دغه تنده او په لاره کې سروټ کې رهبر دې د دیوان غر ته نه ګوري او ځي دی یو درې شعر دي چې دا راته یاد ویږي ما ته ټول نه دي بس یو دوه درې درته وایم تاسو له یاد راوړئ چې ژوند لا معنی پکار او د کتا ژوند لا معنی پکار او د کتا او مرګ لا بانه پکار او د کتا او تا خپل نظام له د دوام په خاطر او یو زمانه پکار او د کتا او شکل زړه په کارو جوړ لیکلو درد لسینه په کارو او د کتا او کله کله سړی خوي کله کله سړی بد شي ژوندون نوم د تغیر دی کله شد او کله مد شي کله کله سړیتوبم د سړی د وسه وځي کله کله پښتون خو یا زړه سړی سره په ضد شي او وځي زړه مې وځي د ادب د حد وځي خو ای عدم تشددا ستا حدونه می سرحد شي وځي زړه مې وځي د ادب د حد وځي خو ای عدم تشددا ستا حدونه می سرحد شي غزل درته وایم چې زه په خپله زمانه یم ما نه ورکې زمانې ما به اوري ما به لولي ما به سپړې زمانې او په سوري صادر کې د پیړو نه را روان یم په غلبیل سینه کې ما ساتلې زمانې او زه ګلرنګه سباون لا د ډیران په سر وده شوم ما جړلې زمانې وي ما خندلې زمانې او د چتراله تر بولانا د خیبر نه تر پامیرا او امنیت ته پسخېدلې بوګنېدلې زمانې د چتراله تر بولانا د خیبر نه تر پامیرا امنیت ته پسخېدلې بوګنېدلې زمانې او تا ته نه یادېږي پرېږده اوس سپینګیری شو بوډا شو او د اختر په هر قدم به ودرېدلې زمانې ډېره مننه